راځئ چې اوس وګورو چې د ګاوس لا په مدد سره مونږه د یو انفینټ چارج شیټ الکتریک فیلډ څنګه په اسانه معلومولی شو او هغه کم ارګومنټس دي کوم رښتینولي ده چې هغه به مونږ ته د ګاوس لا کلکولیشن اسان کی په یاد سره ګاوس لا هر کلوزد سرفیس لپاره صحیح ده او د هر قسمه چارج ډیسټریبیوشن لپاره صحیح ده ګاوس لا یو ډیر ژوره او جنرال لا ده د الکتریک فیلډ لپاره دلته مونږ په کار راولو د خاص چارج ډیسټریبیوشنز لپاره لکه په لومبي کیس کې مونږ په کار راوستو پوینټ چارج لپاره بیا مو په کار راوسته ګاوس لا د انفینټ لاین چارج ډیسټریبیوشن لپاره مونږ ته اسانتیا پیدا شي د ګاوس لا په وجه په کلکولیشنز کې او اوس یې په کار راولو د انفینټ شیټ لپاره نو خبره ټوله په ارګومنټس کې ده کلکولیشن اسان دي دې انځورونو کې تاسو ګورئ چې ما یو شیټ ښودلی دی د ریکټینګولر ښکاري دلته سکویر هم کیدی شي نو شیټ مطلب د یو 2 ډایمنشنل سرفیس دی په هغې باندې ته چارج ومږې او دا سرفیس دومره لوی دی پلن دی او دنګ دی چې انفینټ ورته ویلی شو نو دغه ته موږ انفینټ شیټ وایو یعنی د کور په دیوال باندې چې د چارج ومږو راواخیسته د چارج پوچه دې پې وکړه او د دیوال نه ډېر لرې ته نه ګرځي ډېر نږدې ورسره نو په دغه حساب سره دغه دیوال زموږ لپاره انفینټ دی یا دغه شیټ زموږ لپاره انفینټ دی نو اوس دلته ما دا په دوه انځورونو کې ښودلي دي تاسو ته پته ولګي د الکتریک فیلډ دغه ما پازیټیو چارج اخیستی په دې سرفیس باندې شیټ باندې او دا الکتریک فیلډ دی چې کوم ښودلی شوی دی په دې شنو لیکو باندې الکتریک فیلډ چې کوم دی هغه انفینټ شیټ ته پرپینډیکولري نو دا به رښتینولي غواړي نو راځئ چې په دغې باندې رښتینولي وکړو نو راځئ چې دلته یو انفینټ شیټ واخلو دا دلته مخامخ دې شیټ ته ودرېږم څه ځای کې نو بیا او زه دا تپوس وکړم چې یاره د دې په دې پوینټ باندې الکتریک فیلډ د دې شیټ په وجه باندې په دې شیټ باندې چارج دی د دې چارج په وجه چې کوم الکتریک فیلډ پیدا شوی په دغه پوینټ باندې د هغه ډایرکشن څه دی او زما کنکلوژن دا و چې یاره د الکتریک فیلډ ډایرکشن دا دی نو دا غلط کنکلوژن دی څنګه د دې وجه دا ده چې په دې پوینټ باندې زه ولاړ یم نو چونکې دا شیټ انفینټ دی یعنی دا په دې خوا باندې م انفینټي ته تللی دی د سکرین نه بهر هم انفینټي ته تللی دی ګس لاس ته م انفینټي ته تللی دی ښي لاس ته م انفینټي ته تللی دی په هر اړخ کې په دغه 2 ډایمنشنز کې دا انفینټ دی نو داسې هیڅ یو دلیل یو ارګومنټ نشته چې زه ووایم چې الکتریک فیلډ چې کوم دی نو هغه ګس لاس ته یا د سکرین نه بهر یا سکرین دننه پلو کوږ دی سمه ده نو ځکه چې په دغه پوینټ باندې زه ودرېږم نو چې زه ښي لاس ته وګورم نو ماته چې څومره چارج ښکاري نو دومره ماته ګس لاس ته ښکاري زه چې د سکرین نه بهر وګورم نو ماته چې څومره چارج په دې پلو ښکاري دونه ماته په سکرین کې دننه پلو ښکاري په دې پلین یعنی دا شیټ انفینټ دی نو ماته هر طرف ته یو او دا هم پرخ نه غورځوي چې زه کوم ځای کې ولاړ یم ځکه دا زموږ د انفینټي ډیفینیشن دی چې انفینټ دی نو دا دومره لوی چارج ډیسټریبیوشن دی چې که زه دلته ولاړ یم نو هم زه دا نشم ویلی چې الکتریک فیلډ دې پلو دی یا بل پلو کوږ دی ځکه چې هر پلو په دې پلو په دې پلو د سکرین نه بهر او دننه هر طرف ته چې زه ګورم ماته یو عمره چارج ښکاري نو بیا څه وجه ده چې الکتریک فیلډ به یو ډایرکشن خوښوي په بل باندې د یو نه بل ډایرکشن زیات خوښوي نو په دې ارګومنټس باندې مونږ ځان کنوینس کولی شو چې په دې پوینټ باندې د الکتریک فیلډ ډایرکشن صرف او صرف یو کیدی شي او هغه چې د شیټ ته پرپینډیکولري نو کوم الکتریک فیلډ چې د شیټ ته پرپینډیکولري هغه به مور د میرې نه کړي په ګس کې
لاس کې په ښي لاس کې د سکرین نه بهر او د سکرین نه دننه نو موږ سره صرف یو آپشن پاتې شي راځئ چې دا شیټ دلته دوباره راکاږو په یو بله دی په هر طرف باندې انفینټ دی په دې طرف هم انفینټ دی په دې طرف هم انفینټ دی او د سکرین نه بهر او د سکرین نه دننه هم انفینټ دی په دې ډایرکشنو کې دی انفینټ دی ما خو ته صرف یو ویسه وښوده اوس زما مطلب دا دی چې که موږ دې شیټ سره خوا کې دلته ودرېږو دې ته مخامخ چېرته دلته نو د الکتریک فیلډ دپاره سره موږ سره صرف او صرف یو آپشن دی او هغه دی چې دې شیټ ته به پرپینډیکولري په بره باندې دا الکتریک فیلډ غلط دی ځکه چې چارج ډسټریبیوشن په بره په ښکته باندې یو شان ډسټریبیوټډ دی د هر پوینټ نه دا الکتریک فیلډ غلط دی د سکرین نه بهر راوتی الکتریک فیلډ غلط دی سکرین کې دننه صرف او صرف چې د سکرین ته د شیټ ته پرپینډیکولر کوم الکتریک فیلډ دی هغه د آرګومنټ په حساب باندې موږ سره سمې نو اوس موږ په دې باندې ځان کنوینس کړو چې الکتریک فیلډ چې کوم دی د انفینټ شیټ په وجه چې کوم پیدا شوی دی هغه به همیشه دغه شیټ ته پرپینډیکولري اوس راځئ چې په یو بل شي باندې ځان کنوینس کړو ځکه چې هغه به زموږ په کلکولیشنز کې او زموږ د کلوز سرفیس په خوښولو کې به موږ سره مرسته وکړي که یو سړی موږ نه دا تپوس وکړي چې دا یو شیټ دی انفینټ او دی باندې چارج دی پلس چارج دی پی یا هر څه شی او موږ نه دا تپوس وکړي چې که د دې شیټ نه زه په ډي فاصله باندې ودرېږم یا آر فاصله باندې په دې پوینټ باندې نو څومره الکتریک فیلډ به وي ډایرکشن خو موږ ته پته ده چې دا به پرپینډیکولري ځکه چې موږ پې جست پاس وکړو استاد خو چې د ده به ویلیو صحیح او په څه باندې ډیپینډ کوي یا دا په دې چارج باندې ډیپینډ کوي په دې ډسټنس باندې ډیپینډ کوي یعنی دا معلوم کړه چې دا الکتریک فیلډ څه دی په دغه ځای باندې په دې پوینټ نو موږ چونکې د ګاوس لا د استعمالولو په تکل کې او ګاوس لا کلوز سرفیس غواړي نو موږ بیا سوچ وکړو چې د سړي خو موږ نه د یو پوینټ تپوس وکړو خو موږ خو دغسې په زرګونو او میلیونونو پوینټس پیدا کولی شو یعنی که زه څنګه چې دا شیټ انفینټ دی نو دا فرق نه غورځوي چې دا پوینټ دلته دی او که نه دا پوینټ دلته دی په دې دواړه پوینټس باندې تر څو پورې چې دا دواړه فاصلې یو مرئ آر آر دا خو فرق نه غورځوي که نه اوس کو یو پوینټ دلته دی او بل دلته دی نو بیا کیدای شي په دغه دواړو پوینټ باندې الکتریک فیلډ ویلیو بدله وي ځکه چې موږ د شیټ نه لږ لرې لاړو خو تر څو چې موږ د شیټ نه لرې نه ځو نو دا فرق نه غورځوي چې موږ دلته یو که دلته یو الکتریک فیلډ ویلیو به سم ولې په دې پوینټ باندې چې ته ودرېږې نو تا ته بره او ښکته یو عمره چارج ښکاري ځکه چې دا شیټ انفینټ دی په دې ډایرکشن کې ښه بار او دننه د سکرین نم دته یو عمره چارج ښکاري چونکې شیټ انفینټ دی نو هر پوینټ چې په آر ډسټنس باندې دی نو په هغې باندې پکار دی ځکه چې په هر پوینټ باندې ته ودرېږې نو تا ته ښکته بره او مخکې وروستو یو عمره چارج ښکاري نو داسې څه دلیل نشته چې مونږ ووایو چې یاره هغه پوینټس چې په یو عمره ډسټنس باندې دي د شیټ نه هلته د الکتریک فیلډ ویلیو د یو بل نه بدله وي داسې دلیل نشته نو موږ به داسې څه ریزن نشته چې دا ډیفرنټ دي صحیح شو ښه نو د دې مطلب دا شو چې هغه ټول پوینټس چې د دې شیټ نه په یو عمره فاصله باندې په هغه ټولو باندې به د الکتریک فیلډ ویلیو سیم وي نو د دغسې پوینټس که موږ کلیکشن جوړ کړو نو موږ یې ډېر کلیکشنز جوړولی شو موږ به ترې یو کلیکشن راټول کړو موږ به ترې صرف هغه پوینټس راټول کړو چې هغه یو داسې شکل د هغې جوړ شي چې د هغې نه موږ یو سرفیس په اسانه جوړولی شو اوس که زه هغه ټول پوینټس راټول کړم کم چې د دې شیټ نه یعنی که دې شیټ ته پیرالل زه داسې یو وړوکی شان ډسک واخلم
صحیح ده یعنی د دې شیټ مخ او د دې ډیسک مخ پیرالل دی نو په دې ډیسک کې چې څومره پوینټس دي دا ټول د دې شیټ نه په یو پاسه دي سمه ده دا خبره ټیک ده نو او بل دا ده چې که د شیټ نه زه په دې پلو یم او کو یعنی دې پلو یم په دې ډیسک کې او که نه دلته یم نو دوه ډیسکونه به واخلم ولې ځکه چې دا ډیسک که په د دې ډیسک هر پوینټ چې کوم دی نو هغه په ډسټنس آر باندې دی سمه ده د دې ډیسک دغه پوینټ او د دې ډیسک دغه پوینټس په ډسټنس آر باندې دي دغسې د دې ډیسک هر پوینټ چې کوم دی هغه په ډسټنس آر باندې دی سمه ده نو د الکتریک فیلډ ویلیو په دې ډیسک کې په دې پوینټس باندې ای په هر پوینټ باندې نو دغسې په هر پوینټ دلته هم ای ځکه چې په دې خو په کار ده چې فرق غورځېږي که الکتریک فیلډ د شیټ نه موږ یو پله 10 میټره لري او د الکتریک فیلډ ویل چې کوم دی نو شلي نو بل طرف ته که 10 میټره لري نو په هغې څه فرق غورځېږي خامخا به هلته هم شلي شیټ ته خو دا پته نه لګي چې موږ د هغې کم پلو یو نو هغه په خپل دواړو پلو باندې یو عمره الکتریک فیلډ پیدا کوي تر څو چې موږ د شیټ نه په یو عمره فاصله باندې نو د دې مطلب دا شو چې موږ سره د پوینټس یو داسې کلیکشن شته دی په دواړو پلو چې هغه زموږ د سرفیس حصه جوړېدی شي نو د دې وجې موږ به داسې وکړو چې یو شیټ به واخلو دا او د دې نه دواړه پلو به موږ دا یو ډیسک به واخلو دلته او په دغه ډیسک په دې کې چې څومره پوینټس دي هغه د دې شیټ نه په یو عمره فاصله دي دغسې به یو ډیسک دې پلو واخلو او په دغه ډیسک کې چې څومره پوینټس دي هغه د دې شیټ نه په یو عمره فاصله دي یعنې که دا پوینټس دلته چې کوم دي نو په ډسټنس آر باندې ټول نو دلته دا ټول پوینټس چې کوم دي نو دا په ډسټنس آر باندې دي نو د الکتریک فیلډ چې په دې هر پوینټ باندې څومره ویلیو ده د الکتریک فیلډ په دا هر پوینټ باندې په دې ډیسک کې هم هغه ویلیو ده ای صحیح ده ښه د الکتریک فیلډ ډایرکشن دلته په دې مخ باندې چې کوم دی نو هغه پرپینډیکولر دی شیټ ته چې موږ کومه وختي رښتینولي کړې وه او د الکتریک فیلډ په کار دی چې پرپینډیکولر شیټ ته دلته نه به دې اړخ کې سمه ده اوس دا خو زمونږ دا ډیسک او دا ډیسک دا خو د پوینټ هغه کلیکشن شو کوم چې سړي تپوس کړی و چې که زه ډسټنس آر باندې ودرېږم په یو پوینټ باندې الکتریک فیلډ ویلیو څه ده نو هغه د یو پوینټ تپوس کړی و موږ ورله بلا شی پوینټس پیدا کړه نو دا خو زموږ هغه د پوینټس کلیکشن دی چېرته چې د الکتریک فیلډ ویلیو سمه ده اوس ګاوس لا ته خبره جوړو نو بیا ګاوس لا خو کلوز سرفیس غواړي نو د دې دواړو ډیسکونو په منځ کې مونږ داسې یو پایپ د پوینټس یو کلیکشن کیدو د سلنډر په شکل کې دا سمه ده چې دا سرفیس کلوز سرفیس شي دا سلنډر دا چې کوم پوینټس دي دا پکې دا سرفیس پکې کرو سرفیس پکې شامل کو سمه ده نو د دې سره دا سلنډر چې کوم دی دا کلوز شي دا اینډ کیپس او دا کرو سرفیس چې کوم دی په شریکه باندې موږ سره دغه جوړی دا څه ورته وایي کلوز سرفیس جوړی نو اوس راځئ چې ګاوس لره نو دا پکې موږ ولې شامل کړو دا کرو سرفیس موږ ته پته ده چې الکتریک فیلډ پرپینډیکولر دی شیټ ته نو الکتریک فیلډ د دې کرو سرفیس په خوا خوا خو تیریږي داسې خو د دې نه پاس کېږي نه صرف د دې اخري اینډ کیپ نه پاس کېږي
نو دی خو اسیم په فلکس کې کنټریبیوشن نه کوي او زمونږ به خبره ګاوس لا ته جوړه شي نو مونږ به داسې وکړو چې ای دا ډي ای په هغه کلوز سرفیس باندې چې مونږ اوس را پیدا کړ برابر دی په دغه کلوز سرفیس کې چې څومره چارج راټول شوی دی راګیر شوی دی ډیوایډډ بای اپسایلن 0 راځئ چې د ښي لاس ته وګورو ښي لاس کې که د دغه انډ کیپ ایریا چې کوم دی هغه یې A د انډ کیپ ایریا یې A تاسو ته پته د کلوز سرفیس ایریا مونږه د سرفیس نه بار پله واخلو نو دا انټیګرل چې په کوم په کلوز سرفیس دی د 3 سی دی د ښي لاس ته چې کوم انډ کیپ دی د هغې نه مونږ سره راشي دا بنګړی به ختم کړو د انټیګرل نه ځکه چې اوس د انټیګرل په حصو کې تقسیموم دا انډ کیپ وړومبی دا دویم انډ کیپ هغه وړومبی انډ کیپ دلته شو او دغلته ایریا او ای چې کوم دی هغه یو بل سره پیرلل دي نو ای ډي ای شو کوساین 0 پلس د انټیګرل دویمه حصه دا ښي ګس لاس ته چې کوم کیپ دی دغه شو او دغه شو الته الکتریک فیلډ او ایریا یو بل ته پیرلل دي نو ای ډي ای شو او پلس دا دریم دا کرو سرفیس دی دې ته به زه ووایم تھرډ سرفیس نو په تھرډ سرفیس باندې زما صاحبه مونږ سره د انټیګرل او ای چې کوم دی نو هغه ګس لاس ته یا ښي لاس ته دی او د کرو سرفیس ایریا چې کوم ده نو هغه یا بره ده یا د سکرین نه بار ده خیال دی یعنی دې ته چې کوم سرفیس دی نو همیشه د کوساین 90 ډیګري په دریم سرفیس باندې نو کرو سرفیس پکې کنټریبیوشن نه کوي نو دا زمونږه برابر شو دا درې انټیګرل زمونږ برابر شو د څه د دغه یعنی دا ما دا مې په 300 کې ولیکو صحیح شو نو دا وړومبی او دا دلته چې کوم دی نو ما سره دا دی په دغه دویم سرفیس باندې نو راځئ چې اوس دغه انټیګرل یو په یو وکړو نو ما سره راغی ای ډاټ ډي ای برابر شو مونږ سره شو ای ډي ای په هغه لومبي سرفیس باندې ای ډي ای په هغه دویم سرفیس باندې پلس 0 کرو سرفیس د کوساین 90 0 برابر دلته چې مونږ دا د 0 برابر اوس راځئ چې وګورو چې دغه نور انټیګرل اسان دی اوس دلته مونږ ته پته ده چې په دې لومبي سرفیس باندې په دې ډیسک باندې د الکتریک فیلډ ویلیو هر ځای کې یو برابر ده دا مونږ رښتینولي وکړه نو ای به د انټیګرل نه رابر شي دغسې به دلته هم د ای د انټیګرل نه رابر شي نو مونږ سره به شي ای د انټیګرل نه رابر شو ډي ای پلس ای د انټیګرل نه رابر شو په دغه دویم سرفیس باندې نو ای نو ډي ای اوس چې صرف په ډي ای باندې انټیګریشن د دې مطلب دی د نه موږ سره ټول ایریا راشي نو د دې ډیسک دا ډیسکونه که دواړه موږ یو هم راغستي دي په کار هم ده چې یو هم راغستي نو که د دې ایریا ای او د هغې ایریا ای ټوله ایریا ته به ای ووایو نو د دلته نه موږ سره راشي ای ځله ای د دغه دویم نه موږ سره راشي ای ځله ای نه موږ سره ټول دغه انټیګرل چې کوم دی د دغې نه راغی 2 ځله ای ځله ای ای څه شی دی دغه انډ کیپس چې کوم دي د دغې ایریاز دی د دې انډ کیپ او د دې انډ کیپ ښه اوس دا سایډ د ګاوس لا هغه موږ کلکولیټ کو ای ډاټ ډي ای په دغه کلوز سرفیس باندې کوم چې زمونږ سلنډر په شان خوښ کړی دی او د انفینټ شیټ نه یو بل خوا پورې وتی دی کانډه نو د هغې باندې الکتریک فلکس د دغه کلوز 2 ای ای برابر اوس راځئ چې هغه کیو انکلوزډ هغه ښي لاس ته د ګاوس له وګورو چې دا به څه برابر وي نو راځئ چې اوس د دغې رښتینولو که په یو سرفیس باندې انفینټ سرفیس باندې مونږ ته دا پته وي چې په هر میټر سکویر کې په هر سکویر میټر کې یا په هر لویشت کې څومره چارج دی
دا مونږ ته پته لګي چې په 10 کې به څونه چارج. د مثال په توګه مونږ ته دا پته وي چې په هر میټر سکویر کې یعنې وړه شان ایریا والو میټر سکویر کې او په دې میټر سکویر کې 2 کولمه چارج په هر میټر سکویر کې. او بیا موږ نه څوک تپوس وکړي چې د دې شیټ په 10 میټر سکویر کې به څونه چارج، نو موږ به وایو چې په هر میټر سکویر کې 2 کولمه چارج دی، نو په 10 میټر سکویر کې به 20 کولمه چارج وي. سمه ده؟ نو د دې قسمه نمبر ته وایي چارج ډینسټي چې په هر میټر سکویر کې موږ ته چارج پته وي. سمه ده؟ نو که موږ ته دا پته وي دې ته وایي سیګما. نو که موږ ته سیګما پته وي او موږ نه څوک تپوس وکړي چې په دې دومره ایریا کې څومره چارج راګیر دی، نو موږ وایو چې دا سیګما ځله هغه ایریا شوه چې کومه ایریا چې تپوس کړئ دغه د موږ 20 راځي. سیګما 2 دی او د ایریا تپوس چې چا کړی هغه 10 دی، نو 2 ځله 20 کولمه چارج دی. نو دې سیګما ته وایي سرفیس چارج ډینسټي. surface charge density. سمه ده؟ اوس د دې مطلب دا شو چې اوس په خپل سلنډر لاړ شو. نو زمونږ دا سلنډر چې د سرفیس څومره ایریا راګیره کړې ده، واو د دې سرفیس دا دومره ایریا راګیره کړې ده، یعنې څومره چې د اینډ کیپ دی د اخري دا ډیسک ونته دومره حصې د دغه په سلنډر په منځ کې راغلی ده، کې دننه راغلی ده، باقي د سلنډر نه بهر دی یو بل خوا. نو د دې اینډ کیپ ایریا ا ده او که په ده باندې چارج ډینسټي سیګما په دې شیټ باندې د دې سلنډر ګیر کړی دی چارج سیګما ځله ا او په اپسلن 0 ویشلی. ښه نو اوس ګاوس لا وایي چې ای ډاټ ډي ای په یو کلوز سرفیس باندې چې ته دغې کلکولیشن وکړې که کولی شي څنګه چې مونږ وکړی شو، نو دا به برابر وي هغه کلوز سرفیس کې چې څومره چارج را ګیر شوی دی ډیوایډ بای اپسایلن 0. نو دا مونږ سره برابر شو د برې نه 2ea. دا خو مونږ دا ګس لاس کلکولیشن وکړو او ښی لاس چې کوم دی نو دا مونږ سره برابر شو سیګما ا په اپسایلن 0 ویشلی. ا د ا سره کینسل شو، سر یې وخوړو او الکتریک فیلډ برابر شو سیګما په 2 اپسایلن 0 ویشلی. انکریډیبلی سمپل ریزلټ دی، خیال هم دی. نو د دې مطلب څه شو؟ د دې مطلب دا شو اوس زمونږه لاس کابو لاندې راغی ده. که مله څوک شیټ راکړي د چارج او دا راته ووایي چې په دې شیټ باندې څومره چارج دی پر یونټ ایریا په هر میټر باندې، د مثال په توګه په هر میټر باندې په د باندې سیګما چې کم ده په هر میټر کې 2 کولمه چارج دی په هر میټر طاقت 2 میټر سکویر کې. نو د ده نه په هر عمره ډسټنس باندې د ده نه چې د ده الکتریک فیلډ کاره دی په هر ډسټنس باندې، که 10 میټره ترې لرې ودرېدې که 20 میټره ترې لرې ودرېدې، په هر ځای کې د الکتریک فیلډ چې کوم دی هغه برابر دی سیګما ډیوایډډ بای 2 اپسایلن 0. سیګما 2 دی 2 او اپسایلن 0 دی 8.85 multiplied by 10 to the power minus 12 Newton per coulomb. یعنی د چارج شیټ د انفینټ چارج شیټ الکتریک فیلډ چې کوم دی هغه په دې پورې اړه نه لري چې ته د شیټ نه څونه لرې، په هر ځای کې کانسټنټ دی. که 100 میټره ترې لرې نو هم هغومره فیلډ دی، که 1 میټر ترې لرې نو هم هغومره فیلډ دی. که دلته بره یې که ښکته یې کوم ځای کې چې الکتریک فیلډ په ډسټنس باندې نه ډیپینډ کوي، صرف په دې باندې ډیپینډ کوي چې په دغه سرفیس باندې څومره چارج دی. چارج هم نه، څومره چارج ډینسټي ده، چارج پر میټر سکویر. نو دا ریزلټ دومره په اسانه به نه وی راوتی
کچره مونږه د گاوس لا په استعمال باندې نه پوهېدی یا د گاوس لا او دغه آرګومنټس چې مونږ ورکړو مخکې چې د انفینټ شیټ الیکټریک فیلډ بل هیڅ ډایرکشن نشي کېدی خو شیټ ته به پرپینډیکولري او بله دا ده چې الیکټریک فیلډ چې کوم دی نو هغه مونږ داسې پوینټس خوښ کړو چې هلته د الیکټریک فیلډ ویلیو کانسټنټ وه خو مونږ ته دا پته نه وه چې مونږ کلکولیشنز کول مونږ پوینټس ټول د شیټ نه په یو فاصله باندې خوښ کړو مونږ ویلې چې مونږ سره داسې ریزن نشته چې ګینې د الیکټریک فیلډ ویلیو دی په هر هغه پوینټس باندې ډیفرنټ دي کوم پوینټس چې په یو عمره فاصله دي خو په آخري ریزلټ کې دا راووتل چې دا خلاصه کې هغه پوینټ باندې خو د الیکټریک فیلډ یو برابر دی کوم چې په یو عمره فاصله دي بلکې د الیکټریک فیلډ په ټول پوینټس باندې یو برابر دی په دې پوینټس باندې څومره الیکټریک فیلډ دی الیکټریک فیلډ ویلیو په دې پوینټس باندې هغومره دی که دلته لس دی دلته هم لس دی که دلته لس دلته هم لس دی چې کوم خواته ځې د شیټ نه چې څومره لرې ځې پروا نه کوي د الیکټریک فیلډ کانسټنټ دی په ټول سپیس کې په ټول یونیورس کې یو عمره فیلډ پیدا کوي کوم شیټ انفینټي نو په دې ځای باندې به نن دا لیکچر ختم کو بیا به که خیري د سفیریکل چارج ډسټریبیوشن دپاره الیکټریک فیلډ معلومو د ګاوس لا په مټ باندې